په سارا کې میوه کمه وه. خدای پاک خپل استازی ورواستاو چې خلکو ته ووایي چې هر څوک دی د ورځې تر یوې دانې زیاته میوه نه خوري. خلکو د استازي اطاعت وکړ. د دوی راتلونکو نسلونو هم له دغه قانونه غاړه ونه غړوله. د دې اطاعت په برکت میوه زیاته شوه. دومره زیاته چې اکثره وخت به په ونو کې ورسته شوه. خو خلکو د پخواني دود لمنه ټینګه نیولې وه. په میوې به مچان بڼېدل، نه یې خپله خوړه، نه یې ګاونډیو ته ورکوله. خدای پاک یو بل استازی ورواستاوه چې خلکو ته ووایي چې د میوې خوراک زیات کړئ او ګاونډیو ته یې هم ورکړئ. خلکو ویل دې راغلی دی چې موږ د پلار نیکه له رواجه راوګرځوي. موږ یې نه منو. استازي دلیلونه وویل او دوی وواژه. څه نوره موده تیره شوه. نوي زلمیان را پیدا شول. هغوی ته چې په ونو کې د میوو ورستېدل او وچې شونډې ګرځېدل ښه ښکاره نه شول، خلکو ته یې ویل اوسني ضرورتونه نور دي او پخواني نور وو. راځئ پخواني دودونه مات کړو. ډېرو خلکو د دوی پیروي وکړه او هغو کسانو چې ځانونه ورته بزرګان ښکارېدل د پخوانیو دودونو پیروي ته ادامه ورکړه.